داو ښاغلی عبدالباري جهاني صاحب. عبدالباري جهاني صاحب نه پسو خپل ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري د پښتو او پښتونولۍ سرخیل په متحده عرب اماراتو کې د داسې علمي او ادبي غونډو او د داسې نورو ډېرو غونډو په شا د هغه سوچ د هغه فکر دی. زه به دا ووایم چې د لر او بر افغان وطن ډېر نر او حلالي بچی یاسین هلالي صاحب له زه د خوشحال بابا په دې شعر باندې بلنه ورکوم چې راشي او د راغلو مېلمنو شکریه ادا کړي چې داستار تړي هزار دي، چې داستار تړي هزار دي، د داستار سړي په شمار دي. خپل خوږ او ګران ملګري یاسین هلالي له بلنه ورکوم چې راشي. زه کوچنی وم د ګل باچا الفت صاحب خدای دې وبخي د هغه یو نثر مې لوستی و، ټول نه دی یاد راته، خو په هغه نثر کې داسې لیکلي و چې کله انسان ماشومې وړوکی کوچنی هغه د ټول جهان د خپل هغه مور غېږه چې ده هغه جهان ښکاري، بیا چې څومره غټېږي چې خاپوړې وکړي نو جهان یې غټ شي، فکر کوي چې او دا جهان خو غټ دی، دغه کور هم شته دی نو جهان یې کور شي، چې مزل شروع کړي بیرون لاړ شي نو وګوري چې جهان نور هم غټ دی، بیا چې وګرځي مکتب ته لاړ شي سکول ته لاړ شي وایي چې جهان خو نور هم غټ دی، جهان یې غټ شي. نن ماښام زما جهان ډېر غټ شو، زه هیله لرم چې ستاسې جهان به هم غټ شوی وي. دا زما لومړی ځل و چې جهاني صاحب ما مخامخ واورېده. د ده شعرونه مو لوستي وو، د ده شعرونه مو اورېدلي وو، کتلي مو وو، خو مخامخ خو دی موږ نه وو اورېدلی. زه هیله لرم چې دغه غونډه به ستاسې خوښه شوې وي، د دې غونډې په پایله کې به ستاسې جهان هم لکه زما جهان غټ شوی وي. د دې غونډې په نو جهاني صاحب ستاسې ډېره زیاته مننه، باوري صاحب ستاسې مننه، حکمت صاحب ستاسې ډېره زیاته مننه، ملګرو هغه چا چې دغه غونډه جوړه کړې ده د هغوی ډېره مننه، د لرو بر راغلي غیرتي ولسه ستاسې ډېره زیاته مننه، زموږ شاعرانو لیکوالانو چې د ډېر لرو ځایونو څخه راغلي، د ابوظبي څخه، د العین څخه، د دوبۍ څخه، او دلته یې جهاني صاحب ته غوږ ونیوه، د هغوی څخه ډېره مننه. همداراز د شمشاد تلویزیون څخه ډېره زیاته مننه، د هغې له مشرتابه څخه مننه چې دغه غونډه جوړول یې ممکن کړه. نن موږ سره د دیزي په ترتیبولو کې برخه واخیستله، موږ سره دغه غونډه په خپل نامه باندې جوړه کړه، موږ سره په دې کې ډېره برخه واخیستله. نو د ټولو ملګرو، د ټولو راغلو درنو مېلمنو ملګرو خلکو ډېره زیاته مننه. یاسین هلالي صاحب دې خبرو سره د نننۍ ورځې غونډه سر ته ورسېده. تاسو نه اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای مو سپارم. د خدای په امان.